په نامه. سلامونه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. موږ او تاسې په تېرو دوو ګردي میزونو کې چې اتلسم او نولسم ګردی میز و، هلته مو تاسې نه څو پوښتنې درلودلې د دې لپاره چې هم تاسې ارزیابي کړو او هم په دې باندې پوه شو چې څه ډول پوښتنې وکړو له خپلې ښوونکي څخه. په دې ګردي میز کې شلم ګردی میز ته یې راځو، د دې سوالونو یا د دې پوښتنو ځوابونو ته کار کوو او د دې پوښتنو ځوابونه له تاسو سره شریکوو. په لومړي سر کې مننه کوم له هغو زده کوونکو څخه چې په ډېر مینې سره دغه ویډیوګانې تعقیبوي او هغه سوالونه چې موږ ترې مطرح کړي وو هغو پوښتنو ته یې او هغو سوالونو ته یې موږ لپاره ښایسته ښایسته کومنټونه کړي او ځوابونه یې رالیږلي دي. او تر کومه چې ما ولیدلو هغه کومنټونه او هغه ځوابونه ډېری یې سم لیکلي وو. نو په لومړي سر کې به راسم کومنټونه به هم تاسو سره شریکوم او صحیح او غلط به یې هم ووایو او هلته به هغه څه چې هغه پوښتنې چې پاتې دي هغوی ته به هم ځوابونه ورکړو. هیره دې نه وي چې ځینو زده کوونکو راڅخه مننه کړې وه، دعاګانې کړې وې چې تاسې نه هم مننه دا چې زموږ یوټوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ او خپلو درسونو ته دوام ورکوئ. زموږ پوښتنه وه چې یوه عبارتي پوښتنه وه دا چې احمد 100 افغانۍ لري او په 10 افغانیو کتابچه اخلي. نو دلته دوو زده کوونکو ځواب لیکلی چې 10 افغانۍ پاتې کېږي. هو بالکل صحیح ده، 10 افغانۍ پاتې کېږي له احمد سره. بله پوښتنه مو وه ریاضي تعریف کوي. ریاضي ډېر آسان تعریف لري. موږ ویلي وو چې ریاضي هغه علم دی چې د مقدار او اعدادو څخه بحث کوي. یا هم ګالیله ویلي دي چې ریاضي د طبیعت ژبه ده. نو دا یې تعریف دی چې دلته زده کوونکو هم ځوابونه رالیږلي دي. ویلي دي ریاضي هغه علم دی چې له بېلابېلو اعدادو او کمیتونو څخه بحث کوي. یعنې دا صحیح ده تقریبا. بله پوښتنه دا وه چې اعداد څو ډوله دي. دلته زموږ ګرانه زده کوونکي ویلي ترتیبي او توصیفي. البته موږ په اعداد راسو. په لومړي سر کې به ووایو چې اعداد ډېر زیات ډولونه لري، لکه طبیعي اعداد، تام، مثبت تام، منفي تام، ناطق، غیر ناطق، دا ټول اعداد دي. مثلا موهومي اعداد هم موږ لرو، خو دا ترتیبي او توصیفي چې دي دا یوه برخه د طبیعي اعدادو ده چې موږ یې کولی سو اصلاح کړو. دا پوښتنه یا دا سوال. بله پوښتنه وه ضرب تعریف کوي. ضرب دلته ګرانو زده کوونکي ویل دي د جمع لنډې لارې ته ضرب ویل کېږي. البته چې دغسې د ضرب په لغت کې وهلو ته وایي او په اصطلاح کې هغه عملیه ده چې د مساوي اعدادو د جمع کولو لپاره کارول کېږي. که چېرته موږ 10 دانې 2 ولرو هغه راسو نیسو چې 2 ضرب د 10 یا هم هغه څه چې د دې په ځای چې موږ راسو 2 جمع 2 جمع 2 ولیکو هغه د ضرب په شکل لیکو او ساده یې حلوو. د ضرب تعریف چې زده کوونکي راته کړی ده دا هم بیخي سم تعریف ده او سم یې تعریف کړی ده، ځکه زموږ په ټولنې کې همداسې د جمع لنډې لارې ته هماغه ضرب وایي. دا ډېر عادي تعریف ده او ډېر ښایسته تعریف هم ده. بله پوښتنه چې وه محاسبوي پوښتنه وه چې د جمع کولو وه. موږ دلته 2 اعداده درکړي وو، 455 جمع 365 چې ګرانو زده کوونکو کومنټ کړی ده 800 دا بیخي صحیح ده. 800 کېږي ځواب یې. بل هم 470 جمع 289 و چې ځواب یې ګرانو زده کوونکو لیکلی ده 1259. دا پوښتنه مو هم بالکل سمه ځواب کړې ده. منفي پوښتنې وې چې منفي سوالونو کې هم موږ تاسې سره پوښتنې شریکې کړې وې. لومړنۍ پوښتنه یې داسې وه چې 900 منفي 315 مساوي په څو کېږي چې مساوي په 595 کېږي. چې دې پوښتنې ته چا ځواب نه ورکړی او ما ځواب کړه. په همدې ترتیب سره موږ ویلي وو چې تقسیم تعریف کړئ. تقسیم ته به موږ ووایو چې تقسیم د ویشلو په معنا ده یا د تقسیمولو په معنا ده او په اصطلاح کې د ضرب د عملیه معکوسه عملیه ده تقسیم. او دلته یو کوچنۍ پوښتنه هم وه چې 4315 تقسیم پر 15 څو کېږي چې اسانه ځواب یې 103 کېږي. په 19 ګردي میز کې هم موږ له تاسې نه 10 پوښتنې درلودلې
چې هلته موږ په کسرونو باندې څرخېدلي وو. په مثلا کسرونه وو، لوی مشترک قاسم وو، کوچنی مضرب مشترک وو. چې په هغوی کې لومړنۍ پوښتنه دا وه چې د 4 او د 2 لوی مشترک قاسم څو دی؟ دا زموږ ګران زده کوونکي ویلي وو 2. دا بیخي صحیح ده او ځواب یې سم دی. بله پوښتنه وه چې کوچنی مضرب څه ته وایي؟ کوچنی مضرب تر ټولو یو کوچنی عدد دی چې په یوه وخت کې په 2 یا له هغه نه ډېرو اعدادو باندې وویشل سي. کسر څه ته وایي؟ دا بله پوښتنه وه چې کسر او په اصطلاح کې موږ داسې ویلی سو چې کسر هغه عدد ته ویل کېږي چې د یوه عدد نیمګړې برخه وي. مثلا موږ او تاسې که چېرته ولرو 1/2، یعنې زموږ مکمله برخه څه ده؟ 2 برخې دي. موږ یوه برخه ترېنه اخلو او هغه یوه برخه ترېنه پاتې کېږي. نو د دې لپاره وایو چې نیمګړې برخه ده. ویلې موږ عام کسرونه ووایستئ چې په څو ډوله دي. موږ عام کسرونه چې لرو په 2 ډوله دي، واقعي کسرونه او غیر واقعي کسرونه. چې بیا غیر واقعي کسرونه راځي په 2 نورو ډولونو ویشل کېږي، ساده او مخلوط. یو کسر مې درکړی وو او ویلې مې وو چې دا څه ډول کسر دی؟ 4 صحیح 12/5. تاسې وګورئ دغه یو مخلوط کسر دی، ځکه هم عدد صحیح لري، هم صورت لري او هم مخرج لري. نو هم یو غیر واقعي کسر دی او هم یو مخلوط کسر دی چې د غیر واقعي یوه برخه ده. بل سوال وو چې کسرونه اختصار کړئ. کله چې موږ راځو کسرونه اختصاروو نو موږ له ضرب زباني څخه ګټه اخلو. که چېرته زموږ ضرب زباني نه وي زده، بیا نو څه کولی چې کسرونه سره اختصار کړو چې د یوه کسر 1/3 او 3 او د بل کسر 1/2 ځواب راته. هم مخرجه کول څه ته وایي؟ چې دې پوښتنې ته هېچا ځواب نه و ورکړی، البته یوه زده کوونکي ځواب ورکړی و. هم مخرجه کول هغه طریقه ده چې کله موږ 2 یا 3 کسرونه ولرو خو مخرجونه یې سره بېلابېل وي، نو راځو د دې 3 یا د دې 2 مختلفو کسرونو مخرجونو ترمنځ موږ یو هم مخرجه یعنی یو عدد ټاکو چې بیا هماغه مخرج یا هغه دواړه کسرونه مخرجونه یې سره ضربوو. چې د مثال په ډول مثلا موږ راځو څه شی کوو؟ کله چې هغه سره تقسیم ضرب کړو، مثلا 6 او 8. هلته ما تاسو ته یو بل جمع برخه کې سوال درکړی. 6 او 2 کېږي کله چې ضرب شي، نو هماغه 2 راخلو تقسیم پر مخرج او ضرب د صورت یې کوو، بیا هم مخرجه کېږي. چې دې ته یو ګران زده کوونکي ډېر ساده او ښکلی ځواب هم ورکړی و او دغه په همدې ډول چې ما تاسو ته ځواب درکړ همداسې هغه هم ځواب ورکړی و. د مثال په ډول زه به تاسو ته هماغه کومنټ ولولم. کله چې موږ غواړو کسرونه هم مخرجه کړو نو مشترک مخرج نیسو، بیا مشترک مخرج تقسیم په مخرج ضرب په صورت کوو. چې بالکل صحیح ځواب دی او ډېره زیاته مننه. 2 نورې پوښتنې وې چې 9 او 10 پوښتنې ته ځوابونه هم راکول سوي وو. یو د کسرونو جمع کول وو، د کسرونو جمع کول او د کسرونو تفریقول یا هم منفي کول. چې لومړی پوښتنه چې 9مه پوښتنه وه، هم مخرجه کسرونه وو 4/6 او جمع 3/6. چې له مخرجونو نه یو مخرج نیسو او صورتونه سره جمع کوو. 4 جمع 3 مساوي په څو کېږي؟ 7/6. او 10مه پوښتنه چې وه هغه بیا د تفریق وه، چې کسرونه مو سره تفریقول چې 5/6 او 9/7 چې د دې ترمنځ مو هماغه 2 مشترک مخرج نیول او نورې مرحلې مو په هماغه صورت مخته وړئ. نو په پای کې له ټولو نه مننه کوم دا چې دغو جلسو ته پام نیسي، تېرو جلسو ته یې پام نیولی او دغو پوښتنو ته د ګردي میزونو پوښتنو ته په ډېر ښکلي شکل ځوابونه ورکوي. دا د تاسې د غور او دقت
ښکارندویي کوي چې تاسې څومره په غور سره راځئ او دغه درسونه تعقیبوئ او بیا دې پوښتنو ته بیرته ځوابونه ورکوئ. زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په تمه هم واوسئ. له ځان سره حتما یوټوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیب کړئ تر څو نوې جلسې چې تاسې وګورئ موږ به تاسې ته همداسې ګردي میزونه چمتو کوو، نوښتونه به پکې راولو او تاسې به له موږ سره ملتیا کوئ او هغو ته به ځوابونه هم ورکوئ. نو تر بل ګردي میزه پورې تاسې په پاک څښتن ته الله سپارم. الله